ډي چوک کې کوم کسان وفات شوي دي، کوم کسان نیول شوي دي، پوره لیست راورسېدل. تاسو خپل نومونو ته غوږ کېږدئ، نو چا څوک ګرفتار وي، چا څوک کلیواله وي، هر څوک وي او کوم شهیدان هم وي، ځکه چې په ډي چوک کې دنیا کسان شهیدان شوي دي. الله پاک دې ټول له جنت فردوس ورکړي، کور والا الله پاک دې صبر ورکړي. او ځکه کوم کسان نیول شوي دي نو هم لیست کې لیست راغلی دی، نو تاسو خپل نومونو ته غوږ کېږدئ. کوم ځینه کسان راغلي دي او د ورور د سره وایي کوم ځای د غونډ لیست خبرنامو تاسو خپل غوږ کېږدئ او مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ، ځکه چې نور مسلمانان تګ دنیا خلک به تللي وي او به بچا بچي نه وي، نو تاسو دې لیست ته غوږ کېږدئ. راځئ په دغه کې یو علي حسن دی کوم چې د لاهور سره تعلق دی، بل محیب الله دی کوم چې د ضلع خیبر سره، شهزاد د پېښور، شریف د توربېلا ډیم، محمد د پرخ د اسلام آباد، وسیم د سوات، ځوان خان پېښور، انیس اسلام آباد، ظهور پېښور، وارث خان مردان، محمد ناصر اسلام آباد، بلال لاهور، یعنی د دې خلکو ردي ځایونو سره تعلق دی. طارق مردان، شاهد خان مردان، سید علي پېښور، محمد اکرم ټانګ، محمد اسد کوهاټ، سردار ډیر اسماعیل خان، خلیل مردان، نصیب الله پېښور، قیوم اسلام آباد، نور اکبر ثوابی، زاهد محمود راولپنډي، جنید لاهور، ادریس لاهور، عبدالمبین ایبټ آباد. دا هغه خلک دي کوم چې شهیدان شوي دي. اوس هغه نومونه درته وایم کوم چې ګرفتار دي او د پولیسو سره ورسره. نو په دې کې ډېر لیست دی، خو دا څو نومونه درته وایم. د ټولو ناول سید اکبر والد شریف خان تعلق د وزیرستان سره دی. دې نه علاوه نیاز محمد والد فضل حق سکنا وزیرستان، سیال محمد والد ظاهر محمد تعلق د ضلع لوی دیر سره دی. زیشان ایاز والد محمد ایاز تعلق د ایبټ آباد سره دی. حسین خان والد امیر الله سکنا بټخیلا ملکند. فضل مولا والد عبدالستار سکنا اٹک. مروت خان والد مهمزاده سکنا سوات. میر داد والد مولا داد سکنا مردان. عارف خان والد روزمین سکنا مردان. عمر خان والد پیروز سکنا سیدو شریف. سیف الرحمن والد شیرین خان سکنا ثوابی. عجیب الحق والد عظیم الحق سکنا واڑی ضلع اپردیر. سلطان والد فقیرزادہ سکنا سوات. قدرگل والد عبداللطیف سکنا ملکند. محمد عمر والد سربلند سکنا کوہستان. فضل شکور والد عبدالخالق سکنا سوات. عادل رحمان والد علی رحمان سکنا ضلع ملکند. رشید والد ظاہر شاہ سکنا منگورہ. محمد اسیف والد جان بادر سکنا ملکند. سعید الرحمن والد عبدالرحمن سکنا سوات. امجد خان والد تاج الدین سکنا درگئی ملکند. اسماعیل والد سیدو سکنا سوات. واصل خان والد سنابگل سکنا مردان. جواب خادا خبل. امداد الله والد رمزلی سکنا ډیرا